هیله مه لره چې ژوند آسان شي، کوښښ وکړه چې ته پیاوړی شې. انضباط دا دی چې اوسنی خواش پرېږدې د اوږدمهاله هدف لپاره. د پرون په تېرېدو باندې ډېر فکر مه کوه، ځکه نن هم شته او سبا هم راځي. بریالیتوب د هغو کارونو له دوام څخه راځي چې ته یې هره ورځ کوې، نه کله ناکله. هره ورځ یو کوچنی ګام واخله، یوه ورځ به همدا ګامونه درته یوه لاره شي. ستره خونه د ودې لپاره ده، نه د استراحت لپاره. ستا ذهن یو باغ دی، فکرونه یې تخمونه دي. ته کولی شي ګلان وکري یا بوټي. ته باید تل پر ځان کار کوې، ځکه تر ټولو مهم پروژه دی. د ځان په اصلاح بوخت اوسئ، نه د نورو په نیوکه. که نن ته پر ځان کار وکړې، سبا به ژوند ستا پر طرف وي. بدلون له دننه پیلېږي، نه له نړۍ نه. کله چې ته بدلیږې، هر څه بدلیږي.